وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د وړوکي اختر د پاره د ارشد خان په ډایرکشن کې یو نوی فلم په بالاکوټ کې تیاریږي. د فلم نوم دی چرته خانی چرته فقیری. د دې فلم په حواله له تاسو سره اهم معلومات شیر کول غواړم، خو تر دې لمخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی چې په بالاکوټ کې د وړوکي اختر د پاره د ارشد خان په ډایرکشن کې د فلم شوټینګ روان دی. د فلم نوم دی چرته خانی چرته فقیری. د دې فلم ټول شوټینګ به په بالاکوټ کې ترسره کیږي. په دې فلم کې یو خاص خبره دا ده چې په دې فلم کې جهانگیر خان په مثبت کردار کې را روان دی. د ډیرو کتونکو دا ډیمانډ وو چې پکار دی جهانگیر خان یو ځل بیا په داسې فلم کې کار وکړي چې په هغه فلم کې د کرکټر مثبت وي، چونکې ارشد خان د هغو کتونکو دا ډیمانډ پوره کوي او د وړوکي اختر د پاره په دې فلم کې جهانگیر خان په مثبت کرکټر کې راوستل. ګرانو کتونکو، په دې فلم کې د پښتو فلم انډسټري ډېر اهم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي. په فلم کې له شاهد خان جهانگیر سره چې په دې فلم کې کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي، په هغه کې زمان بغدادي، عمران خټک، محمد حسین سواتای، اصغر چیمه، رحیم شهزاد، آصف خان، وقار جانی، جمیل بابر او ممتاز زیب. په فیمیل اداکارو کې صدرا نور، جیا بٹ، رباب شاه او صدرا دا بم په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. صدرا هغه اداکاره ده که تاسو ته پته وي ګرانو کتونکو چې تر دې لمخه یو فلم بدماشي به درنه پاته کم، په هغه فلم کې هم صدرا د خپل فن مظاهره کړې وه. ګرانو کتونکو، په دې فلم کې د پښتو فلم انډسټري پخواني اداکاران هم د خپل فن مظاهره کوي. زه به دلته ذکر د دوو فنکارانو وکمه، آصف خان او جمیل بابر، او خاص کر د جمیل بابر ذکر به دلته له تاسو سره شیر کم. جمیل بابر د هغې زمانې یو فنکار دی، په کومه زمانه کې چې به آصف خان، بدر منیر، نعمت سرادي، لیاقت میجر په فلمانو کې د خپل فن مظاهره کوله. نو دا یو زوړ فنکار دی. پکار دی چې د نن سبا دا نوي فنکاران د جمیل بابر له تجربې څخه فایده واخلي. نو ارشد خان په دې سوچ باندې په دې فلم کې جمیل بابر واخیستی چې جمیل بابر له ایکټینګ به او د هغه له تجربې څخه دا نوي فنکاران زده کړه وکړي. ګرانو کتونکو، د پښتو دا نوی فلم چرته خانی چرته فقیری، د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلې ده او د دې فلم مکالمې یعنی ډایلاګس دو کسانو ترتیب کړي دي، سید تاکالی صاحب او سجاد علي. دې دواړو د دې فلم ټول ډایلاګونه، ټولې مکالمې لیکلي دي او په دې فلم کې به مختلف فنکاران دا ډایلاګونه وایي او کتونکي به خوند باندې اخلي. د دې فلم ایډیټر صاحبزاده او اسدزاده په دواړو دي. ګرانو کتونکو، دا د یو غټ بجټ فلم دی. د غټ بجټ فلم ځکه دی چې د فلم سازانو دا کوشش وي چې د اختر د پاره موږ یو د غټ بجټ فلم جوړ کو او ښه فلم جوړ کو. ځکه فلم ساز په دې کوشش کوي چې داسې مقام باندې د ټول فلم عکس بندي وسی چې هغه مقام کتونکو ته ښایسته ښکاري. ځکه ارشد خان د دې فلم فیصله وکړه چې دا فلم به په بالاکوټ په ډیرو خوبصورت لوکیشنز باندې، په ډیر ښایسته مقاماتو باندې به د دې فلم شوټینګ کیږي. چرته خانی چرته فقیری د دې میوزک هم ډیر بهترینه میوزک دی. ارشد خان ډیر خواري په دې میوزک باندې کړې ده. د کتونکو به دا میوزک هم ډیر خوښ سي. ګرانو کتونکو، دا فلم به په وړوکي اختر د پېښور په ارشد سینما
او د کراچۍ په مسرت سینما باندې به نمایش ته پیش کیږي. ګرانو کتونکو دا و د ارشد خان په ډایرکشن کې یو نوی فلم چرته خاني چرته فقیري د دې تفصیلي راپور چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست. د خدای په امان.